دومه برخه ناول بې تربیته زوی. چیغې او کوکارې یې وهلې او دا جملې به یې په ستوني کښې د ژړا په غږ لړلې ادا کولې. سړی خوارکی پر خپلو ویلو او مصلحت غوښتلو باندې پښیمانه او د دوی په قرارولو باندې ستړی سو. په پای کې یې په څه خوارو او زامت سره دوی قرارې کړې او یو څه د زړه ډاډګیرنه یې ورکړه. ژړا یې پرېښوه، خو سګلۍ به یې وهلې او دا به یې ویل چې که ته دې له موږه په وړکتوب بېلوې نو موږ هم په هغه ګړۍ له خدایه مرګ غواړو. هغو چې تا ته دا ویلي او دا یې پر غوږ د ریشه ده هغه زموږ د دوستانو او شو غوښتونکو څخه نه دي. هغه تا پر بیرانه او کږه لاره بیایي. هغه غواړي چې ستا زوی ستا له لاسه وباسي. ته له نورو زړهسوونکو او خپلوانو پوښتنه وکړه او له هغو سره دا د زړه خواله وکړه، نو به تا ته د دې خبرې حقیقت څرګند او ښکاره سي. دا ډول نورې ډېرې پلمې یې ورته وړاندې کړې تر څو یې دی سپین زړګی له خپلې ارادې په لوړو او قسمو وګرځوي. یو څو شپې او ورځې چې تېرې سوې د بیا یوه پلا خپله مور ګوشه او یوازې یې د هلک د تعلیم او تربیت لزوم او د هغه خورا ډېرې فایدې ورته بیان او په دې موضوع کښې د دې خوښي ځینې وغوښتله او مفصله یې پوه کړه. نن ورځ بې علمه سړی مړ په دنیا کې ژوندون نسي کولی. په تېره بیا راتلونکې ورځې او بې علمه او بې تربیته سړي ته خورا ډېره سرګرداني او مشکلات وړاندې کوي. که څه هم هر ډول بډای او پنګه یې تر سره لوړه وي، خو بې له علمه او هنره هېڅ نسي کولی او مجبور وي چې خپل ځان د نورو پردو کړي. نو له دې کبله زه و تا ته وایم که ته د هلک په تعلیم او تربیت باندې خوښي نه لرې او نه یې قبلوې چې دی د خپل راتلونکي ژوندون دپاره اوس یو څه وکړي، نو ښکاره ده چې ته یې دښمنه او د ده د راتلونکي ژوند ریښې اوس په خپل لاس پرې کوې. دا چې یې واورېدو یو ګړی پټه خوله سرسوړه ناسته او مځکه یې ګروله. پس د یو څو دقیقو څخه چې ری یې ووهو، سر یې راپورته او په سترګو کښې یې له ناامیدۍ اوښکې وګرځېدې او ویې ویل چې زویه، نور که هر څه کوې خو دا خبره به بله پلا نه راته کوې او لاس به ځینې اخلې. زه هېڅ وخت په دې نه یم راضي چې لمسی مې یو ګړی هم له ما بېرته وي، او که ته چیرې هلک پر خپل سر بوځې او په مکتب کښې یې واچوې، نو زما او ستا د موروالي او زویوالي رابطه سره کته او په یوه ټیکري کښې به بېرته د پلارګنۍ کره درڅخه ولاړه سم او تر څو چې ژوندی یم ښېرا او بدوا به درته کوم. په دې خبرو او وینا کولو سره بوخت و چې د ده یوه مشره خور چې په دغو ورځو کښې له خپله کوره د مېلمستیا په توګه د پلارګنۍ کره راغلې وه هم له یوې څنډې د انګړه راښکاره سوه. د دې بڼکي او د مور په ژړا ګډ غږ چې یې واورېدی، نو په زغرده او ساه شړلو سره یې ځان ورته راورسوی. د موضوع بیس یې وپوښتی. مور یې مخ ورته راواړوی او په ژړغوني او رېږدېدونکي غږ یې ورته وویل چې رحیم جان راڅخه بیایي او مکتب کښې یې اچوي او موږ ټول پر بټې بېدیا سره کښېنوي. لور چې یې دا واورېدو دستي یې پر ورور مخ راواړوی او د مور پر لور سوه او یو څو کلکې ویناوې یې ورته وکړې. مور یې لا ښه پسې زړوره او په دغه عین کښې د رحیم مور هم د دوی پر غږ باندې راغله او د خواښې پر پله کلکه ودرېدله او درې سره ورته پخوا او دی خوارکی یې اک پک کړ. په پای کښې ده په دې جمله چې ستاسو نه ده خوښه زه هم نه کوم، د دوی له زګیروي ځان خلاص او په قسمو یې ورته ولوړل چې آینده به دا ډول خبرو څېړنه نه کوي. له دوی راولاړ او عمومي خونې ته راغلو. هلته یې ساړه وسویل او پر بالښته یې سنګ ولګاوی. یو ګړی په تېرو سوو خبرو کښې یې ری وواهو. په دغه ریګ کښې هلته پسې بیده سوی و. رحیم جان ورو ورو شپه او ورځ د مور په توده او له نازه ډکه غېږ کې لویېدو او په هېڅ شي یې باک نه درلود. ګهیځ چې به له کوره ووت او د کلي له هلکانو سره به یې لوبې کولې، تېر ماښام به کور ته راتو. هر څه چې به یې زړه غوښتل او هر ډول چې به خپل فکر ورته وویل هغه راز کارونه به یې کول. هېڅوک مخ ته نه ورتو او هېڅ چا به په وچ نه ورته ویل، بلکې هر ډول ناوړه او بېډبه کار چې به یې وکړ، انا او مور به یې لا په خوشحاله کېدلې او ویل به یې چې شکر دی چې ته تر دې انده پورې خدای راورسولې او
دی به یې لا پر هغه ډول ناوړو کارو باندې حواله کوئ. د ورځې به د کلي په کوڅو کښې دورې او رادورې ځغاست او چې نه هغه کارونه به یې کول چې مازدیګر به لمر ولوېدو له ځینو رفیقانو یا ملګرو او شیلو سره به د خلکو و باغو ته ور ولوېدو او خورا ډېر اومه انګور لا بادام به یې له ونو وشکول او ګوډانې به یې ځینې ډکې کړې. د باغ خاوند چې به معلوم کړ چې دا رحیم جان د باغ وم او لاش کړی او د ونو شاخونه یې زبلې دي نو به پټه خوله او غږ به یې له خولې نه یوست ځکه که به یې څه ویل د پلار او مور خوا یې بدېده چې د دوی د خوا بدېدل و هغه خوارکي ته د بدبختۍ په توګه و. ورو ورو رحیم جان ښه غټ سو او د بلوغ ټاپې ته ورسېدی. په شپو به له خپل کلي و بل کلي ته تی او په ودو کښې به ورک و. پس له 4-5 شپو به کور ته راتو چې کور ته به راغلی بې له دې چې مور له انا یو څه ورته ووایي د پلار له منته به یې هم ژغورلو او ویل به یې چې زویه زڼی ده نه پوهېږي پوه به سي که یې منع کړې او پر له ویې سوځې بیا نه لویېږي او ګړمجن به سي. وړوکی او نوی زڼي همدا ډول وړوکي او نوي زڼي همدا ډول عادتونه لري چې لوی سي پخپله به یې سود سر ته ورسي. ده چې پخپله مور او انا د ځان لورینې ولیدې او دا د دوی بې ځایه دلیلونه به یې و پلار ته ورواروېدل د هغو نه به پسې نور سو. که به 3 شپې ورکو له دې پلا به 15 راتو. شپې او ورځې تر دې منځه تېرېدې انا یې خدای وژلې وه مړه سوه. پلار خوارکی هم سپین ژیری او ضعیفه سو مخ یې کوت کوت او لاسونه یې ګونجې ګونجې. دی پس له لمروېدو څخه به یې ښه په سترګو نه لیدو. هغسې کارونه چې پخوا یې انجامول اوس یې له لاسه نه کېږي. ځینې عادي او سپک کارونه په دې واسطه چې زوی یې تجربه کاره او پوه سي د ده په ذریعه کول. د خوارکي امید درلود چې که مې زوی د جاندارۍ په کار کښې نوکی پوه او بلد سي ګوندې له دې بد او بې ډبو خویو راوګرځي او سمې ته راواوړي. په لومړنیو شپو کې خو لا یو څه ښه او ډېر بدو فعلو او ناوړه کارو ته یې لاس نه و ورته کړی او خپلې پیسې به یې بې ځایه او بې ماله نه ګارولې. خو یو څو موده چې تېره او نورو نامشروع او بدو کارو ته یې لکه هلک او د بل چا په خوندو او لوڼو پسې کتل راپام او فکر سو او په دې بدو او ناوړه خویونو اخته سو ځکه چې د دې کار د کولو دپاره زشته ډېرې پیسې پکار دي نو یې پر پیسو لاس واچوئ او د دې بدو کارو د کړو له پیله یې د پلار ګټلې لکه باد دوړوله. لکه دی دغسې یو څو نور شیلي ملګري وو چې د هغو د لګن دپاره هم د پیسې ورکولې. په لږ موده کښې یې د خپلې بد اخلاقۍ نوم په شاوخوا کې ویوست. خپلوان یې په خبر سو او کله ځینې په عذاب او هر چا به ښېرا ورته کولې. پلار ته یې خلکو وویل چې زوی دې دا ډول ناوړه کارونه کوي ځکه چې دی زوړ او له کاره وتلی و او زوی یې په نوي زلمیتوب کښې و له وسه یې نه وه پوره چې زوی ته د غوږو پیچ ورکړي او هغه له دا ډول بدو خویونو سمې ته راواړوي. خو دغه نه یې وکړو چې یو څو کسه سپین ژیري او پوه کسان یې پر مرکه کړل او د هغو په خوله یې ورته وویل چې له دې کارو څخه لاس واخله او په آینده کښې دا ډول بې ډبو کارونه مه مرتکب کېږه. یو څو نورې ویناوې له دې رازه هر یوه ورته وکړې. د په هغه ګړی سر ورته شوراوی او ښه ښه یې درلودل او په راز لوړو به یې دوی ته د نه کولو او دا ډول کارو په آینده کښې ډاډګرنه ورکوله. خو څه رنګه چې به دوی ځینې ولاړ او دی به یې یکړ پرېښود بېرته به هغه فکرونو او د بدو خیالونو لښکرو د ده دماغ اصطلاح کړ ځکه چې د ده هېڅ ډول تعلیم او تربیت وسله په لاس کښې نه وه چې له هغو سره مدافعه او د دې ډول ناوړو او بدو خیالو له خوفناکو منګلو ځان وساتي او د دې له زیانونو او له نقصاناتو څخه ځان وژغوري. نو پس له یوه ګړۍ څخه چې به یې ری وواوه هغو بدو افکارو او بې ځایه خیالو ته پړاو مغلوبه سو. سبا به چې له خوبه راکښېنوس او نارې به یې وکړې او ناره یعنې ناشته به یې وکړه دغو ارزګانو او شیلو ملګرو و کورو ته به ورغلی او د ماښام د تېرې سوي مرکې حکایات به یې یو په یو ورته وکړ او د خپلو دروغجنو لوړو کیسه یې چې بیا به دا ډول نه کوي هم ورته وکړه او په پای کښې به یې خپل قصد او ایزم په راتلونکي وخت کښې هم ورته ښکاره او ویې ویل چې اوس له موږه تېره ده بې له دا ډول کولو م نه رغېږي دا اوس ما عادت او خوی ګرځېدلی دی که مې څوک مړ کړي هم به له دا خویونو وانه وړم. ټولو کټ کټ پر وخندل او ویې ویل چې
پلار دې بې مغزو دی په دې واسطه چې دی سپین ږیری او دا ډول کارونه نسي کولی نو ستا مخ هم له داسې کارو راګرځوي او غواړي چې د ځان په شانتې پر تا هم خوږ عمر په سپین ږیرتوب او زړتوب کې تیر کړي دنیا تیره د هر څه چې د له لاسه کیږي او هر شي ته چې د لاس رسیږي مخ مه ځینې اړوه د راتلونکي وخت غم مه خوره او د هغه وخت د هوسایي دپاره اوس پر ځان د کار پیټی مه اړوه په هغه وخت چې هم خدای مهربان دی د هر څه به در ورسوي له همدې کبله یې نور ډېر بېمانا خبرې چې د لوچګانو خوی دی ورته وکړې او د ده روح یې لا ډېره تر پخوا او داسې منفرو کارو ته اماده کړه یو څو ورځې چې تېرې سوې بیا هغه دی هغه یې کارونه هغه دی دی هغه یې کارونه د پښتو پر دود هغه آش هغه کاسه هغه ډله د هلکانو په پسې په دې کوڅه وزه په دې ننوزه له دې پلایه لا تر پخوا ډېر سپي او ناوړه خویونه واخیستل لوی او کوچني ښځې او سړي واړه او زاړه ټول ځینې پتنګ او واري به شکایت ځینې کوو د کلي وړوکي هلکان به تل د ده له لاسه په چغو راتلل د سپو په غاړه چې به یې د خپل سر لونګۍ اچولې او د نورو سپو د جنګولو دپاره به یې ورکشاوی او سره ښکارول به یې پالیز ته به ماښام له یو څو ملګرو سره ورغلی ډېرې هندواڼې او خټکي به یې سره وسکرویل یوه ورځ یې پر بیډیو باندې له یوه یتیم هلک سره جنګ او هغه بېوزله یې په یو لوی کاڼي په ککرۍ وویشت او سر یې ورمات کړ هغه په چیغو او نارو کور ته ورغلی مور چې یې د خپل زوی سر مات او مخ یې په وینو لړلی ولید خورا په کار او خشم او غضب سره یې خپل زوی تر لاس ونیو او د رحیم جان کره ور رئیس وه د رحیم جان پلار پر کټ باندې پښې غځولې او د خپل زوی د اصلاح کولو په فکر کښې ډوب تللی و چې کونډه او زوی یې دواړه سر راتلونکي ولیدل له ځایه راپورته او په خورا اضطراب سره یې د هلک خواته وکتل او د هغه له موره یې پوښتنه وکړه چې خیر دی د زوی سر دی ولې په وینو لړلی دی چا وهلی دی او بڼه یې ولې ګرځېدلی او ډول یې پر سال وتی دی خیر دی څه پیښه ده دا خوارکۍ دوه ګامه له ده څخه هرته ورله ټوله کښېنسته او له شرمه یې شونډان نسو سره پورته کولی هلک ورته راوړاندې او په ژړغوني او په رژدېدونکي غږ سره یې ورته وویل چې رحیم جان په دې راز ووالم ده چې د خپل زوی نوم واورېدو پر له وپېچل سو او تر سر یې چړکې ووتې د بدن ټول ویښتان یې لکه ستنې جګ جګ ودرېدل پټه خوله راولاړ هلک یې تر لاس ونیو او پر سر یې لاس ورتېر او بیا یې پر مخ ښکل کړو د سر ټپ یې په تودو اوبو ښه پاک ور پرېولی او نوکې ایډین یې پر واچول پنبه یې پر کښېښوه او ور ویې بیا یې یو څو خوږې په جیب کښې ور واچولې او مور ته یې هم یو څه ونیول او د زړه ډاډ یې ورته ورکړ چې آینده به دا ډول نه کوي دوی چې د انګړ تر ووتو په خپله یې موچڼې په پښو او ماجت ته راغلی د هلکانو څخه یې پوښتنه وکړه چې رحیم جان چیرې دی یوه ورته وویل چې اوس دستي داسې لوړ تېر سو یو بل وړوکی یې پسې ولېږ هغه بیرته په منډه راغی چې هغه لوړ کلي ته په واده ولاړ او سبا به بیرته راسي ده پوښتنه ځینې وکړه چې څه وخت ولاړ ده ځواب ورکړ چې اوس دستي له نورو ملګرو سره تر کلي ووت ممکنه ده چې تربند به لا نه وي اوښتی ده دستي بل هلکی پسې واستوی چې ورته ووایي چې پلار دې هرومرو یو پلا غواړي راست